لغمان کې د الجامعة الهاشمیة للبنین والبنات مدرسې څخه 200 تنه له بېلابېلو برخو فارغ شوه. د دستار فضیلت په دې مراسمو کې علماو فارغ شوو زده کوونکو ته مبارکي ورکړه او له زده کوونکو یې وغوښتل چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې وکړي ترڅو اسلام هیواد او ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي. اولینی حق موږ به په دې قرآن کریم باندې ایمان لرو. الحمدلله ټول مسلمانان یو. زمونږ ایمان ده چې قرآن کریم دی الله کتاب او دی الله کلام ده او زمونږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده. قرآن طالب چې قرآن لولي الله خپل محبوب پیغمبر ته وایي چې لاشه دې سره کښېنه. بیا یې صحابه کرامو ته ویل چې ای صحابه او فقراو تاسو ته د قیامت ورځ پوره زیری وي چې دغه غریبان به د مالدارانو نه 1500 کاله مخکې جنت نوجوان دے روایاتو کی راجی لا گیرے نشتا اگر سورت رحمان تلاوت کئی اگر دالوڑی فیضا شقت السماء فکانت وردتا کالدہان فبئی آلاء ربکما تکذبان. کله چې دا آیاتونه لولي اگر تلاوت کئی او جاڑی ورسرا اوخ کی بئیگی او جاڑی چې اگر قیامت حالات اللہ پا قرآن کے ذکر کرے دے اگر حالات اللہ ذکر کرے چې اسمان بھی اوچوی اسمان به لاندې وګرځيږي د ازمکه به ذره شي په اسمکه باندې. په بل ځای کې الله جل جلاله مهرباني کوي چې د دې قرآن کریم جمع کول او لوستل پر موږ باندې دي. په بل ځای کې الله جل جلاله مهرباني کوي چې تاسو قرآن کریم په تجوید سره ولولئ. دو کاف و دو عین و دو میم امین هست و صراط المستقیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورته مهال د الجامعة الهاشمیة للبنین والبنات مدرسې مدرس مولوي سید احمد هاشمي مېلمنو ته ښه راغلاست وویل او بیا یې د یادې مدرسې په اړه معلومات له غونډې ګډونوالو سره شریک کړ. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې نن د 1 کال په موده کې 200 تنه له تجوید ناظري او له حفظ څخه فارغ کړ. د هغه په خبره چې زموږ او ستاسو مجلس آخري شیبې دي زه خبره کول نه غواړم صرف او صرف ستاسو د قدردانۍ ستاسو د زحماتو قدر او قیمت موږ سره نشته چې تاسو زموږ په دعوت او په بلنه باندې د مجلس ته راغلی او د قرآن کریم دغه حفاظ مو په خپل راتګ باندې تشویق که الله تبارک وتعالی دې د دوی اجرونه تاسو ته په دنیا او په آخرت کې درکړي. په لومړی قدم کې د ټولو مېلمنو څخه د ټولو علماو څخه د ټولو شیوخو څخه د ځوانانو څخه د زړه کومې مننه کوم چې د زموږ دا پروګرام مو په خپل راتګ باندې ښکلی که الله تبارک وتعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي. په دوهم قدم کې د همدې منطقې ولس غیور ولس په قرآن مین ولس په مساجدو مین ولس او د خپلو طالب العلمانو د خپلو د مدرسې د ګلالیو شاګردانو استادانو سره د مینې او د خلوص اظهار کوونکي ولس څخه د خپل د مدرسې د ادارې د طرف نه د زړه کومې مننه کوم. ټول مشران دلته ناست دي الله تبارک وتعالی د دوی هر یو قدم په تله د حسناتو کې حساب کړي او الله تبارک وتعالی څخه د دنیا او آخرت دوی ته د عزت ژوند غواړم. دا هم دوی دي دا د هم دوی مینه ده دا د هم د ولس شفقت ده چې نن تاسو په سوونو په تعداد کې انشاءالله دلته د قرآن کریم جشن نیول کېږي. یو وخت کې دا یو دشته وه دلته چې دی نو انسان به پکې ډارېده. نن لله الحمد همدې غیرتي ولس په مټو او بازوګانو باندې د دوی په ملاتړ او د دوی په لاسنیوي باندې موږ په دې توانېدلي وو چې نن لله الحمد په دې مجلس کې نن د 200 تنو فارغانو د فراغت غونډه لمانځل کېږي. دا د الله تبارک وتعالی حمد او د شکر ځای ده. د دوی د ولس نه ډېره زیاته مننه کوم. په دریم قدم کې د ټولو مسؤلینو څخه په همدې حال کې بیا یو شمېر خوږ ژبو ترانه ویونکو په خپلو اشعارو کې فارغ شوي زده کوونکي یادول. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله منتخل دا سبق محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله طالب سپند
پګړۍ دې مبارک شه پګړۍ دې مبارک پګړۍ دې مبارک شه پګړۍ دې مبارک طالب سپین دستار دې سپین قرآن دې مبارک پګړۍ دې مبارک شه پګړۍ دې مبارک پګړۍ دې مبارک شه پګړۍ دې مبارک نن ستا د سر بندي دا سلوړه بندګي دا لوی نظر کرامات د پاک رب الهي دا لوی نظر کرامات د پاک رب الهي د سترګو تور د زړه درمان حافظه شمو